د کوروالې اړیکو په هکله د ښځو شپږ تېروتنې. څېړنې ښایي چې د هرو 5 طلاقونو څخه یو یې د کوروالې اړیکو د ستونزو له کبله رامنځته کېږي. د نارینه او ښځینه ذوقونه مختلف دي، مختلف تعامل لري. په دې مسله کې ښځې تر ډېره کم معلومات لري، نو ځکه نه پوهېږي څه وکړي او څنګه د یو بل د کوروالې تنده خړوبه کړي. لومړی روغتیایي ستونزې. که په اړیکو کې روغتیایي ستونزه شتون ولري نو باید سترګې ورباندې پټې نه شي او د حل لپاره یې د روغتیا پالانو څخه مرسته وغوښتل شي. دوهم، د کوروالې اړیکو د پیل کولو تمه د مقابل طرف څخه. ډېرې ښځې د مختلفو اندېښنو په بنسټ په تمه وي چې د کوروالې اړیکې خاوند پیل کړي. فکر کوي که دا د کوروالې اړیکې د پیل کولو خواهش وکړي دا شرم دی، د دې سره به د خپل خاوند په سترګو کې ډېر شهوتي په نظر کې ورشي، یا ځان د دې غوښتنې سره ورته بد اخلاقه او ساده ښکاري. حال دا چې که خپله ښځه د کوروالې اړیکو پیل کړي نو د خاوند یې په ځان باور زیاتېږي. دریم، په خپل بدن نه باور. ځینې ښځې بیا خپل بدن باور نه لري، په خپل وجود ډېر مشغولې دي، خپل وجود یو ډول نه خوښېږي. له دې کبله د کوروالۍ اړیکې په وخت کې غواړي چې تیاره وي. څلورم، د کوروالۍ اړیکې د خپلې موخې لپاره کارول. ډېرې ښځې د کوروالۍ اړیکې د یوې وسیلې په توګه کاروي. که یې غوښتنې ونه منل شي نو خپل خاوند ته اجازه ورکوي دغه څخه لرې کېږي. پنځم، د خپلو کوروالۍ اړیکو په هکله خبرې نه کول. ډېرې جوړې د خپلو کوروالۍ اړیکو په هکله خبرې نه کوي، په دې نه پوهېږي چې د خپل خاوند یا ښځې څه خوښېږي او څه یې نه خوښېږي. صرف ځینې اټکلونه لري چې د ژوند دومره مهمه برخه یې باید اټکلونو ته پرېنښودل شي. شپږم، د کوروالۍ اړیکو په وخت کې نورې خبرې. ډېرې ښځې د کوروالۍ اړیکو په وخت کې خپلې ځینې غوښتنې چې د کوروالۍ اړیکو بهر وي یادوي یا نورې خبرې کوي. دا د مقابل طرف هغه جوش له منځه وړي. د کوروالۍ اړیکو په وخت کې بې ځایه خبرې کول نه دي پکار.